دې اوسني نظام کې داسې اشخاص شته دی چې یقین وکړه چې د سړي د اسلام نه اړه تورئ، د افغانیت نه اړه تورئ، د انسانیت نه اړه تورئ. سړی وایي که دا اسلام یې خو دا دې په تا در مبارک وي، که د افغانستان داسې وي دا دې په تا در مبارک وي، که د انسانیت داسې وي او ته ځان ته انسان وي، تا د ټوله دنیا جاهله ښکاري، بیا خو دا انسانیت په تا باندې مبارک وي. و دغه ډاکټر صاحب خبرې به هم تاسې اورېدلي او همداسې یو بله لږ دی د هغه وانې یو طالب دی هغه پرې بیتي ورته نیولی ویښتان بیتي کوي. د دې دواړو ویډیوګانې در باندې ګورم اخره کې، خو اول درته څو خبرې کوم. دغه دي دا دي جنګ سالاران ستاسې په نظام کې د دې اوسنۍ مولوي صاحبانو نظام والا، دا دي جبهې مقاومت والا چې ستاسې کې دننه لګېږي او ستاسې دا نظام د منځه وړي او خلکو ته یو دغه جوړوي چې د افغانستان د تعلیم یافته طبقه ټوله وځي. اول خو دا دی چې یو ډاکټر په افغانستان کې عزت نشته او د هغه ډاکټر صاحب د دې ډاکټر صاحب برنامې موږ اورېدلې دي چې دی د طالبانو د نظام په جمهوریت کې ملاتړ او اوس هم د دې نظام په حمایت کې کار کوي او سي مهربانه دلته به راتلو برنامو ته. نن هغه ته دا ویل کېږي چې ته وطن پرېږده، افغانستان پرېږده او ګاونډي هېواد ته دې ولېږم یو شپږ میاشتو ته دي چې دماغ دې خلاص شي، چې د یو سپین ګیري د یو ډاکټر دا عزت نه په افغانستان کې عزت نه وي. نو ته ماته ووایه چې مخالف به ته څه برداشت کړي، ته به مخالف ته څو څه غاړه ورکړي او افغانستان به جوړ کړي چې خپل د سب ملګرو سره ته داسې برخود کې او داسې غیر انساني چلو ورسره کې چې په دې ډاکټر صاحب باندې ټوله دنیا نن خفه ده. خو دا همیشه موږ دا خبره کړې چې تاسې د قبر نه ډکه استعداد د طالبانو د مشران او دا واورئ چې د قبر دا کاسه به در باندې خدای پاک نسکوره کړي. ته ستا زور باندې لیدلی نن که یو ډرون تیاره راوالوته والله کې دا یو شی دې پاتې شي. منډې به بیا وایې چې د کوم ملک ته وتې چې لاړ شه شپږ میاشتې هلته لاړ شه هماغه ملک ته به بیا ته پکې ناست یو ډاکټر صاحب همدلته ناست دي. خلک وطن جوړوي، خلک د وطن د شتمنۍ راغونډوي چې دغه سرمایه پرې مصرف شوې ده د افغانستان پوی کسان چې وطن جوړ شي. هلته اعلانونه کوئ چې راشي چې افغانستان جوړ کړو، راځئ د مسلکي خلک دې راشي، ډاکټران دې راشي، انجینران دې راشي. دلته چې د مهربانه چې کوم ډاکټران او دغه د سره دي مسلکي خلک د سره دي هغې ته ورور د دسیسې جوړی د وطن دی وروره شاړې او دا خبره بېعزته کوي او کنځلې او توهین ورته کوي. آیا ته مشران نه لري؟ که ته وزیر یې که ته هر شی ته په دې ګریوان کې سوچ وکړه چې دا ستا دغه پروني عمل ټول افغانان خفه نه کړل، د دې نظام خپې نه وایي. همیشه ما دا خبره کړې ده چې د نظام کې دننه خلک چې دي هغه نظام چپه کوي، د خارج نه دومره مشکلات ورته نه وي کوم چې په نظام کې ناست خلک دي. او دا اوس زه حیران دې ته یم چې ټول 40-50 زره طالبانو و 2.5 لکو ته ورسېدل. دا دومره طالبان د کوم ځای نه راغله؟ هر یو زما غونده کې پټګۍ وی په طالبانو کې ورننوځي او د خلقیانو وخت کې هم داسې وشو. 1 لک خلقیان نه وو، کله چې د خلقیانو تصور کړو د تا وشه په لکاو خلقیان پیدا شو، هر یو سړي ورور سره درې شوالې وه. او همداسې د مجاهدینو په وخت کې یقین وکړه چې دومره مجاهدین نه وو چې مجاهدینو وخت سره راغله هر یو ویل زه مجاهد یم ما جهاد کړی. او همداسې ستاسې هم دغه شان یاستئ. زما خبره واورئ دغه نظام هغه خلکو ته هم دغه شان کارنامې چې کوي. که دا د وره چغې بیا په دې کابل کې خلکو ونه والي دا بیا مې یاد ساته. که دا د ډیموکراسۍ چغې خلکو په دې کابل کې ونه والي دا مې یاد ساته. لکه چې تاسې خلکو مجبوروئ چې ستاسې نه نفرت اختیار کړي، د ملا نه نفرت اختیار کړي او د ډیموکراسۍ او د وره چغې بیا په دې افغانستان ستاسې خلک دې ته جوړوئ که نه. او دې بل ته وګوره دا ویډیو زموږ پورې زړه ده که نه وي ده ته دې بل ته وګوره چې قینچي بیتي نیولې ده یو هلک ته یو هلک ته دومره توهین کوې دا هلک به ستا په باره کې څه فکر ولري؟ نور ځوانان به ستا په باره کې څه فکر لري؟ خو نالک به در باندې وایي که نه چې تا خپله دومره سړي پرېښي دي او هغه ته بیتي نیولې چې مهربانه کټ کوې او بیا که ته دومره مسلمان یې اول خو دا خپل سړی بیتي که نه او که بیا دومره مسلمان یې ته دا موبایل ولې کارېږي دا د کفارو موبایل د بې ادبي نه مافې د دنیا ټول حرامیتوبونه ورکړي دي دا دې په لاس کې نیولی دی او هغه ته د اختارو په سر باندې بیتي نیولې ده. زه نه پوهېږم چې دا ویډیو زړه ده که نه وي ده، خو که هر کله وي نو زموږ دغه چارواکو غوښتنه ده که غواړئ چې دلته پاتې شئ، غواړئ چې افغانان تاسې سره کار وکړي د خدای په لحاظ داسې اشخاصو لکه دغه مه ورکوئ، موقع مه ورکوئ. او ستاسې نظام موږ ته معلوم دی، ستاسې عدل انصاف موږ ته معلوم دی چې د خپلو ملګرو په باره کې بیا ستاسې هغه نه عدل وي نه انصاف وي. خو پردو خلکو له تیار استئ، پردو خلکو له ورځ مهربانه راځئ او دغه کوئ ورور سپکوئ او د دې وطن نه وباسئ. دا دواړه ویډیوګانې وګورئ او قضاوت په تاسې پرېږدم. خدای پامان. غم ډک تصویرونه به مې ګورې زه بنایم، دا غم ډک تصویرونه به مې ګورې زه بنایم. دا غم ته وکړل په داسې شکل او راته یې ویل چې اووه اعماله به ته کوې، مطبوعاتو ته به نه ځې، درې موټر چې ته لرې چې ما ته امانت راکړی او کوم مسلح کسان چې امانت ما ته راکړي په دې کې به نور نه ګرځي. او بل دې لېږم 6 میاشتې ګاونډي ملک ته چې دا دماغ درته چینج کړم. او بل دا چې ته به قطعا څوک چې منفه کېږي ته به اواز نه وباسې. تا ولې د خورشید په هوټل کې غونډه جوړه کړې او ویلې دي چې زه دا خبره تر شکایاتو پورې رسوم، تر دغه حده پورې تهدید کړم که چېرته زه مړ وم دا ځای دې یاد وي زما پوښتنه یې دا رئیس الوزرا کفیل وکړي چې دا سړی په دغه شکل باندې ما ته یې ویل خوله دې وتړه اواز مه پورته کوه. څوک چې منفه کېږي
ډاکټر صاحب صاحب سیستمونه ړنګ شو د ساتفل د اورتوپیدي نه 4 استادان منفق کړل ټول پکې 15 استادان دي یو پاتې دی قلبي نه منفق شو ما ته لا اوس نن احوال لاغې نن چې تا ته پیډو درکړله بادغیس ته ولاړ شه چې ته باید نور ونه اوسې